ما مې د ژوند هیلې واړه تا پورې تړلې دي، تا د مست سترګو په ایما پورې تړلې دي. ما مې د ژوند هیلې واړه تا پورې تړلې دي، تا د مست سترګو په ایما پورې تړلې دي. ما دې په مسکی نګاه د زړه هیلې ټومبلې وې، تا د مغرور حسن په ادا پورې تړلې دي. ښه دی چې مجنون زړه لا د حسن کیږدۍ پیژني. ښه دی چې مجنون زړه لا د حسن کیږدۍ پیژني. مینې رښتې که په هر چا پورې تړلې دي. او ولې به مشکور د التفات د زمانې نه یم، څه افتراګانې یې په ما پورې تړلې دي. او خدای زده چې ابلیس به د صوفي جرأت ته څه وایي. خدای زده چې ابلیس به د صوفي جرأت ته څه وایي. خپلې ناکردۍ چې الله پورې تړلې دي. او چا چې ښکلې هیلې د مقام معبد ته نظر کړې، چا چې ښکلې هیلې د مقام معبد ته نظر کړې، ښکلې فرښتې په هوا پورې تړلې دي. ښکلې فرښتې یې په هوا پورې تړلې دي. د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو او معززو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. د ادبزار خپرونې ته مو زه ظاهر څراغ هرکلی کوم. کوم کلام مو چې تاسو ته وړاندې کړ د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلي کلام و. قدرمن لیدونکو، یو ځل مو بیا خپرونې ته ښه راغلاست یم. خپرونه کې راسره تکړه لیکوال، شاعر، ژباړن، همداراز ډاکټر صاحب محب زغم راسره خپرونه کې میلمه دی. موضوع مو هم ژانرونه ټاکلي دي. دا چې ژانر څه دی، ولې ورته ژانر وایي، نور بحث به ډاکټر صاحب سره وکړو. زغم صاحب ستړي مه شئ، ادبزار خپرونې ته بخیر راغلی. مننه، سلامات اوسئ. تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او ښې چارې. خوشحاله یم چې در سره یم. ډېره زیاته مننه. زغم صاحب، خپرونه به له دې ځای پیل کړو چې ژانر څه دی، ولې ورته ژانر وایي، او ژانر د کومې ژبې کلمه ده؟ ژانر فرانسوي کلمه ده چې د ډول یا د جنس معنا لري. او په اصطلاح کې د لیکنې یوه خاصه بڼه ده چې د محتوا د لیکلو د طریقې او د سبک په لحاظ له نورو ژانرونو، له نورو ډولونو توپیر کوي. په بله وینا ویلی شي چې ژانر یو قالب دی، یو لوښی دی چې ته پکې یو شی وړاندې کوي. نو همغسې چې د مختلفو خوړو دپاره مختلف لوښي مناسب وي. مثلا تاسې نشئ کولی چې چای په غوري کې واچوئ یا په قاب کې واچوئ، صحیح ده؟ یا همداسې نشئ کولی چې فرضاً شوله په ګیلاس کې راوباسئ. همدغسې چې د هر خواړه دپاره مختلف لوښي، مناسب لوښي پکار وي. همداسې د فکر او د خبرو د هنر د ارائه کولو دپاره مختلف ژانرونه پکارېږي. البته ژانر یوازې په ادبیاتو پورې منحصر نه دی، بلکې په نورو هنرونو کې هم ژانرونه شته. مثلا په موسیقۍ کې موږ تاسې هغه لرو، سروکي لرو، بګرتۍ لرو، مثلا غزل لرو، کلاسیک ژانر کې لرو، پاپ او راک او نه پوهېږم دغسې نور مختلف ژانرونه پکې لرو. یا همدارنګه په تیاتر کې او په ادبیاتو کې هم دغسې مختلف ژانرونه کارول کېږي. کورودن ډاکټر صاحب، اوس ډولونو ته راځو. ژانر په څو ډلو باندې ویشل شوی دی؟ مهرباني که دې نه راته ووایئ. داسې ده چې د ژانر ډلبندي یا تصنیف په مختلفو لارو مختلفو کسانو کړی دی، خو په لویه سره کولی شو چې ټول ژانرونه په دوو برخو وویشو: تخیلي او غیر تخیلي. یعنی هغه څه چې د لیکوال یا شاعر د تخیل محصول وي، هغه په تخیلي ژانرونو کې راځي. او هر څه چې د واقعیتونو له مخې د واقعیتونو پر اساس لیکل کېږي، اساس یې واقعیت دی، هغه غیر تخیلي یا واقعي ژانرونه دي. کورودن ډاکټر صاحب، ژانر چې دی یوازې په نثر کې دی او که په شعر کې هم شته دي؟ داسې ده چې ژانر د هر بل شي غوندې همداسې بیا فرعي ډولونه هم لري. مثلا کولی شي چې ټول نثرونه یو ژانر وګڼو او د نثر بیا مختلف ډولونه فرعي ژانرونه دي همغه. همداسې شعر هم ټول شعرونه په مجموع کې
یو ژانر دی. مګر بیا چې کله فرعي ژانرونو ته راځو، مثلا غزل ځان ته ژانر دی، رباعي ځان ته ده، قصیده ځان ته، مثلا مصنوي ځان ته، لنډۍ ځان ته، څلوریزه ځان ته، همداسې فرعي ژانرونه په هر ژانر کې وي. کوردن ډاکټر صاحب که د ژانر په اړتیا باندې راته وغږېږئ، همداراز په کوم وخت کې ژانرونه رامنځته شول؟ ژانرونه خو له هغه وخته چې ادبیات رامنځته شوي دي، ژانرونه هم ورسره رامنځته شوي دي. یا داسې ویلی شي چې ژانرونه هم د ادبیاتو غوندې ممکن د ژبې هومره پخواني وي، ځکه چې له هماغه وخته چې ژبې پیدا شوي دي، هنر هم ورسره پیدا شوی دی، ادب هم ورسره پیدا شوی دی. البته په اول سر کې په شفاهي بڼه، وروسته چې خط اختراع شو، ایجاد شو په لیکلي بڼه، نو له هماغه وخته ژانرونه هم ایجاد شوي وو. خو ځینې ژانرونه بیا د نوي عصر پیداوار دي. مثلا موږ تاسو په داستاني ادبیاتو کې افسانې یا نکلونه، حکایتونه، دا مو د پخوا لرل په خپل فولکلور کې. خو د شلمې پیړۍ په سر کې لنډه کیسه او ناول د نثري ژانرونو د خاص ډولونو په شکل رامنځته شول. وروسته بیا مثلا ساینس فکشن هغه ژانر دی چې نوی ایجاد شوی دی په داستاني ادبیاتو کې. کوردن ډاکټر صاحب د ژانرونو په ادبیاتو کې د ژانرونو په ارزښت باندې که راته وغږېږئ چې ژانرونه څومره ارزښت لري؟ ارزښت یې په دې دی چې موږ تاسې هره خبره په هر ژانر کې نشو کولی. یعنې هره خبره، هر فکر ځان ته د ارایه کولو یو قالب غواړي. دا له لیکوال سره یا له ادیب سره مرسته کوي چې خپله مفکوره، خپل خیال په هماغه قالب کې وړاندې کوي. او له بلې خوا دا د لیکوال او د مخاطب یا لوستونکي ترمنځ یو تړاو ایجادوي، یو رابطه ایجادوي. کله چې لوستونکی پوهیږي چې فرضاً دا ناول دی، هغه پوهیږي چې ناول څه رقم جوړښت لري، مفهوم ورنه څنګه اخیستل کیږي او خپله رابطه څنګه ورته سره باید برقراره کړي. یا که فرضاً شعر لولي، هغه پوهیږي چې د شعر ژبه متفاوته ژبه ده، نو د ښه شعر ځانګړنې ور معلومې دي، له شعره خوند اخلي د لوستلو په وخت کې، او هم د شعر په معنا د پوهېدلو هڅه کوي. نو هم د لیکوال یا ادیب او هم د لوستونکو دپاره ژانرونه مرسته کوي چې مفهوم یا مفاهمه په ښه توګه ترسره کړي. ژوندي اوسئ. زغم صاحب راګرځوي، پښتو ادبیاتو کې ژانرونه رامنځته شوي دي او یا هم که له نورو ژبو نه ورته رانقل شوي دي؟ ځینې ژانرونه لکه مخکې چې مې وویل هغه له نورو ژبو راغلي دي. مثلا لنډه کیسه، ډرامه، طنز، ناول، دا هغه ژانرونه دي چې په 20مه پیړۍ کې او د 19مې پیړۍ په پای کې د ژباړې له لارې له انګلیسي او اردو ژبې نه پښتو ته راغلي دي. البته ټولو شرقي ژبو ته د غرب نه راغلي دي. ممکن چاته د فرانسوي ژبې له لارې، چاته د انګلیسي له لارې، چاته د روسي له لارې، خو په مجموع کې دا هغه ژانرونه دي چې په غرب کې ایجاد شوي دي بیا راغلي دي. یا مثلا په فرعي ژانرونو کې لکه مخکې مې چې ویل ساینس فکشن داسې ژانر دی چې په دې وروستیو کلونو کې پښتو کې راوړل شوی دی. یا مثلا آزاد شعر، موږ تاسې له ډېرو پخوانه شعر درلود، مګر په اول سر کې که لنډۍ وګورو دا د پښتو ژبې خپل سوچه ژانر دی. یا مثلا فولکلوري کې څلوریزې چې دي، یا کاکړۍ چې دي، نارې غاړې چې دي، دا د پښتو خپل خاص ژانرونه دي په شعر کې. د عربو په راتلو سره د عربي ادبیاتو او فارسي ادبیاتو له لارې بیا عربي قالبونه لکه غزل، رباعي، مصنوي، دغه قصیده دا پښتو ته راغلل. او وروسته بیا په 20مه پیړۍ کې د غربي ادبیاتو نه آزاد شعر
پښتو ته راغی. نو ځینې ژانرونه داسې دي چې د پښتو خپل اصلي مال دی او ځینې دا دي چې له نورو ژبو راغلي دي، د نورو ژبو له ادبیاتو. کورودان زغم صاحب راځو دې ته چې زموږ د هېواد په ملي دوه ژبو کې دري او پښتو، په دغو دوه ژبو کې ژانرونو په ایجاد باندې همداراز دغو ته کار څنګه ارزوئ؟ څومره کار ورته شوی دی او باید لا څومره کار ورته وشي؟ فکر کوم چې په تیره بیا په دې تیرو 17 کلونو کې پښتو ادبیات خصوصا ښه غوړېدلی دی. ډېر خلک ورته کار کوي، ډېر اثار ورته ژباړل شوي دي او په ډېرو مختلفو ژانرونو کې اوس ناولونه او لنډې کیسې لیکل شوي دي په مختلفو موضوعاتو باندې. همداسې د شعر په برخه کې حتی لنډکی شعر فکر کوم چې دا داسې ژانر دی چې داسې فرعي ژانر دی چې خپله زموږ تاسو شاعرانو ایجاد کړی دی د وخت د ضرورت له مخې. نو زه فکر کوم چې کار ورته شوی دی، خو لا هم که له پرمختللو ژبو سره یې پرتله کړو کار کم شوی دی، باید لا ډېر کارونه وشي. کورودان ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، پوښتنې ډېرې زیات دي. قدرمنو لیدونکو، زه ډاکټر صاحب ته کله تخلص ډاکټر صاحب ورته زغم صاحب ورته کله هم ډاکټر صاحب د لیکوالۍ، شاعرۍ او د یو تکړه ژباړونکي ترڅنګ یو تکړه ډاکټر دی. څنګه دې خوښه ده چې یو لنډه شاندمه اخلو بېرته به راوګرځو؟ مهرباني. قدرمنو لیدونکو، ورځو لنډه شاندمه اخلو، له دمې نه وروسته بیا هم موږ له تاسو سره یو ملتیا مو غواړم. غني خان وایي که خازې شنې مې په قبر وې ولاړې، که غلام مړ وم راځئ توکه یې پرې لاړې، که په خپلو وینو نه وم لمبېدلی په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې، او که قطرې قطرې مې پوځ د غلیم نه کړ مورې ما پسې په کوم مخ به ته ژاړې. درنو لیدونکو، بیا هم د ادبزار خپرونې ته ښه راغلاست. خپرونه کې راسره میلمه تکړه شاعر، لیکوال، ژباړن، همداراز ډاکټر محب زغم راسره دی. زغم صاحب، په دې هیله یم چې راسره ستړی شوی نه یې. هیله کوم، مهرباني. کورودان زغم صاحب، راځو آیا د پښتو ژبې ژانرونه د نورو نړیوالو ژبو له ژانرونو سره توپیر لري او که نه؟ ښه، لکه په سر کې چې مو وویل، ځینې د شعر ځینې ډولونه دي چې هغه خاص د پښتو ژبې مال دی، لکه لنډۍ یا لکه کاکړۍ غاړې. خو اکثره نور ژانرونه چې دي دا مشترک دي، او البته ډېر داسې ژانرونه هم شته چې د نورو ژبو له ادبیاتو پښتو ته راغلي دي. دا طبیعي ده چې د راکړه ورکړه کېږي په ژبو کې. منتها خبره دا ده چې ژانر خو فقط یو قالب دی، یو لوښی دی د فکر او د خیال د ارایه کولو او وړاندې کولو دپاره. مهمه دا ده چې که ژانر له هرې خوا راغلی وي، هغه په همغو اساساتو، په همغه تخنیکونو چې ورته پکار دي، په همغه تخنیکونو ورباندې کار وشي او په همغه رقم فکر پکې ارائه شي چې لازم وي. کورودان، او همداراز د کلاسیکو او معاصرو ژانرونو ترمنځ توپیر شته او که نه؟ خود توپیر شته. مثلا په کلاسیکو ژانرونو کې موږ تاسې فرضاً که یو داستان هم درلود، هغه به مو د شعر په قالب کې وړاندې کوو، صحیح ده؟ منظوم داستانونه به وو. خو اوس د داستان د ارایه کولو دپاره موږ تاسې یا ناول یا لنډه کیسه کاروو. نو دا یو جوت توپیر دی. یا مثلا په شعري ژانرونو کې پخوا همغه کلاسیک قالبونه وو چې وزن او قافیه او ردیف دا یې ملتزمات وو، خو اوس آزاد شعر او سپین شعر دا راوتلی دي. یا مثلا په پخوانو ژانرونو کې ادبي ټوټه نه وه، اوس ادبي ټوټه هم شته. نو
ژانرونه هم یو څه نوي شوي دي، ورزیات شوي دي ورباندې، او هم په ځینو برخو کې په هغه کلاسیکو ژانرونو کې ځینې شیان نوي شوي دي. مثلا یو وخت غزل یوازې د مینې د خبرو، د مینې د معشوقې سره د خبرو اترو ذریعه وه، یعنې مضمون یې همدا و. خو اوس جدي موضوعات هم په غزل کې وړاندې کېږي، لیکل کېږي. یا مثلا پخوا داسې و چې د غزل هر بیت به یوه خاصه مفکوره لیږدوله، خو اوس مسلسل غزلونه هم شته چې یوه واحده موضوع د غزل په ټولو بیتونو کې شامل کېږي. نو دغسې هم په خپله د ژانر په مختلفو ډولونو کې څه ناڅه تغییرات راغلي دي او هم نوي ژانرونه اضافه شوي دي. کوردان، لکه څنګه چې تاسې غزل نه یادونه وکړه که نه، اوس هم دغه ژانرونو ته راځو چې په پښتو ژبه کې په ژانرونو کې څومره نوښت تر سترګو کېږي، څومره نوښت پکې رامنځته شوی دی؟ خب نوښت داسې دی چې ځینې خاص شاعران دي چې دا کار کوي. مثلا د نوي کول په شاعرانو کې حمیم جلالزی هغه څه دی چې د ژوند وړو تجربو ته ځیر کېږي او همغه عاطفي تجربې په شعر کې راوړي. دا پخوا په شاعرۍ کې چندانې نه لیدل کېده. پخوا مثلا ټولې عمومي خبرې وې، د یار زلفې داسې دي، سترګې داسې دي، شونډې داسې دي، او د یار له غمه مړ شم او هجران یې داسې کړم، دا که نه. خو حمیم جلالزی مثلا په دې باره کې چې دا مخخه څومره سخت کار دی، کله چې له یو چا سره یو دوست عزیز سره مخخه کوي، دغه شیبه یې په شعر کې راوړي. همداسې د ژوند ډېرې وړې شیبې شاعرانه کړي دي. یا مثلا اومان نیازی صاحب دی، هغه د انسان او د طبیعت ډېره جالبه رابطه په شعرونو کې ترسیموي او ډېر نوي تصویرونه او نوي تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه کاروي. همداسې خاص شاعران دي. یا مثلا درویش صاحب دی چې ډېر جدي مسایل، زموږ ټولنیزې ستونزې، زموږ د قوم عمده ستونزې، زموږ اخلاقي ستونزې، هغه په داسې د هنر په ژبه داسې وړاندې کوي چې سړی هغه پیغام ته یې بیخي پام نه وي چې غواړي پیغام راکړي. د شعر په خوند کې ډوبېږي خو هغه پیغام هم پکې شته، شاعرانه پیغام. نو دغسې ځینې شاعران دي چې ډېر ښه کار کوي. همدارنګه ځینې لیکوال دي چې د داستاني ژانرونو په برخه کې ښه کار کړی دی. مثلا موږ تاسو پخوا تاریخي ناولونه نه لرل، اوس تراب توتاخیل صاحب، احمدي صاحب تاریخي ناولونه لیکلي دي. یا د ساینس فکشن ناولونه مو نه درلودل، دا اوس لرو په خپله ژبه کې. همداسې د ساینس فکشن لنډې کیسې لرو. نو زه ورته خوشبینه یم، کارونه ښه دي او انشاءالله نوره به هم ښه شي. قربان مو شم ډاکټر صاحب، فکر کوم چې ژانرونو لپاره به پوښتنې هم دومره بس وي، څنګه هم خوښه خوښه. کوردان، راګرځو دې ته چې زغم صاحب څومره وخت کېږي چې د پښتو ادب لپاره کار کوي؟ له لاسته راوړنو مو خبر کړئ چې د پښتو ادب لپاره مو تر اوسه پورې څومره اثار زموږ ټولنې ته د لوست لپاره وړاندې کړي دي؟ مهرباني په دې راته وغږېږئ. مننه. ګمان کوم چې دا مې 14 کال دی چې لیکوالي کوم. پیل مې له لنډو کیسو وکړه، بیا وروسته مې ناولونه مو لیکل، بیا د ماشوم ادبیاتو ته مې مخه کړه، یو څو ناولونه او لنډې کیسې مې د ماشومانو دپاره ولیکلې. او بیا نو موږ تاسې پوهېږو چې ډېرو شیانو ته ضرورت لرو چې په خپله ژبه کې ولرو. علمي آثار دي، مثلا فلسفي آثار، د ارواپوهنې آثار. نو یو څو کتابونه مې راوژباړل، همداسې ورو ورو لګیا یو کار کوو. راځو دې ته چې تر اوسه پورې مو دغه زموږ د ادب په برخه کې چې لګیا یې ټولنې ته کار کوئ، د افغانستان په عموم کې د لیکوالۍ برخه، خاص ډول د پښتو ژبې دغه د لیکوالۍ برخه څنګه ارزوئ؟ څومره پرمختګ پکې راغلی دی؟ مهرباني.
فکر کوم چې ښه کافي پرمختګ پکې شوی دی، کافي ښې تجربې پکې شوي دي، د مختلفو سبکونو لیکوال لرو او نور په دې نوي نسل کې په ځوانانو کې هم دغسې ښه تکړه استعدادونه شته. د تېره جمعه زه د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته تللی وم، هلته مو د توصیف او د صحنې د لیکلو یو ورکشاپ درلود. نو ومې کتل چې ټولو ځوانانو ډېر ښه نثرونه لیکلي وو د توصیف او د صحنې په برخه کې. نو سړی چې دغه استعدادونو ته ګوري هیله یې زیاته شي چې انشاءالله ادبیات به مو لا وغوړېږي. زغم صاحب، پښتو ژبه کې په دغو تېرو څو کلونو کې د ژباړې برخه کې که موږ راشو ډېر نوښت پکې رامنځته شوی، همداراز ډېر پرمختګ یې کړی دی. د ژباړې برخه ته داسې چې تاسو خپل یو ژباړن یئ، دغه برخه مو څنګه روانه ده او لا څومره کار ورته پکار دی چې باید له نورو ژبو اثر راوژباړل شي پښتو ژبې ته؟ د ژباړې په برخه کې هم د خدای په فضل ډېر کارونه شوي دي او ډېر ځوانان دي چې پرته له دې نه چې د حق الزحمې او د ګټې وټې تمه ولري کار کوي، په خپله خوښه یې کوي. خو البته زما په نظر ډېر داسې موضوعات دي چې موږ ورته اړتیا لرو چې وژباړو، خو دغه هڅې مو ډېرې کمې دي. یعنې هغه کسان چې د ژباړې صلاحیت او وړتیا لري هغه ډېر کم دي، باید ډېر کار وشي. او له بلې خوا بیا ځینې خپرندوی ټولنې دي چې هغوی هم کتابونه ژباړي، ژباړنو ته ممکن عقل زحمه هم ورکړي، خو متاسفانه هغوی په داسې کتابونو په ژباړو وخت ضایع کوي چې هغه د ورځې موضوعات دي، نن خریدار لري بازار لري که نه، مثلا د هیلري کلینټن خاطرې یا د بل که نه، دغسې موضوعات دي چې هغه داسې جوار فکر نه راکوي زموږ مخاطبانو ته، زموږ خلکو ته. موږ تاسو د فلسفې، د ارواپوهنې، د ټولنپوهنې، د ادبیاتو، د مختلفو ساینسي علومو په برخه کې ډېرو زیاتو موادو ته ضرورت لرو چې ترجمه یې کړو. نو فکر کوم چې په داسې کتابونو باندې وخت ضایع کول چې یوازې د څو ورځو دپاره د لوستونکو تنده خړوبوي او اکثرا د ورځې د سیاست خبرې پکې وي، هغه تلپاتې آثار نه دي او هسې زموږ وخت ضایع کوي. کوردان ډاکټر صاحب، دا چې تاسو یو ډاکټر یئ، په ادبیاتو کې دغه تشه تاسو ته بهتره معلومیږي چې په پښتو ژبه کې څومره موږ تشه لرو، په ساینسي کتابونو کې باید دغه ته څومره کار وشي. بلکل د افسوس خبره دا ده چې هغه کسان چې په نورو مسلکونو کې تکړه دي بیا د ژباړې او د لیکوالۍ توان نه لري، د لیکوالۍ په چل نه پوهېږي چې په خپله ژبه کتاب ولیکي یا یې وژباړي. او هغه کسان چې ممکن بیا دغه وړتیا ولري، بیا هغه ممکن په مسلک کې په نورو مسلکونو کې نه وي که نه. مثلا ډېر لږ ډاکټران لرو چې هغوی د په ادبیاتو کې هم ښه وي، یا داسې ډېر کم انجینران به وي چې د لیکوالۍ مهارتونه یې هم زده وي. نو د دې ستونزې د رفع کولو لپاره پکار دا ده چې په ښوونځیو کې داسې تعلیمي سیستم ایجاد شي چې هر څوک چې 12م صنف نه فارغېږي هغه په مختلفو ژانرونو کې د لیکوالۍ د مهارتونو په اساساتو پوه وي، د لیکوالۍ اساسات یې زده وي، او هغه چې بیا په هر مسلک کې لوړې زده کړې وکړي کولی شي چې په خپل مسلک کې کتاب تالیف کړي یا یې وژباړي. ژوندي اوسئ، له نوو تازه لاسته راوړنو خبر کوي چې نوي کتابونه مو کوم کتابونه قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه زما زموږ د میز پر مخ چې کوم کتابونه ایښي دي ټول د ډاکټر صاحب په زیار ډاکټر صاحب خپل کتابونه دي چاپ شوي دي. نو مهرباني ډاکټر صاحب نوو لاسته راوړنو نه راته وغږېږئ. فکر کوم تر ټولو وروستی کتاب چې مې چاپ شوی دی هغه د جادویي سفرونو کتاب دی چې د ماشومانو دپاره ناول دی. په هغه کې د افغانستان فرهنګ، جغرافیه او تاریخ او مختلف قومونه د داستان په ژبه بیان شوی دی او د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ چاپ شو. البته دا په دواړو دري او پښتو ژبو چاپ شوی دی. او تر هغه وروسته بیا د استاد محق د مقالو 2 ټولګې چې ژباړلې مې وي دا چاپ شو. نو وروستي کارونه همدا دي. کور ودان، په پای کې مو
د قلم خاوندانو ته سپارښتنه پیغام څه دی؟ یو خو موږ پیغام درنه کتابچې کې مخلو، خو لیکوالانو ته راځو، د قلم خاوندانو ته مو سپارښتنه څه ده؟ سپارښتنه خو نه، خو زه فکر کوم چې دومره به وایم مشوره نظر هو چې که له لیکوالۍ سره له ادبیاتو سره مینه لرئ، دا مینه وپالئ او مینه په نیمه لاره مه پرېږدئ. کورودان زغم صاحب، د ادبزار خپرونې د خاطراتو پیغامونو کتابچه ده، لنډ پیغام به مو پکې لیکئ، دا پیغام به لیکدونکو سره هم شریکوئ نو انشاءالله چې دا کتابچه به زموږ په ارشیف کې وي. مهرباني زغم صاحب، لیدونکي به هم په تمه چې څه ورته لیکلي. ما فقط د ادبزار د خپرونې په باره کې یوه جمله لیکلې ده: ادبزار دې د رنګارنګو او ښایسته ادبي ګلونو مالیار وي. کورودان ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، سره له ډېرو مصروفیتونو چې لرئ خو بیا هم موږ ته وخت راکوو زموږ خپرونې ته راغلئ. ژوندي اوسئ. مهرباني کورودان. ژوندي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله مو موږ وزغملو، ومو څارلو. ډاکټر صاحب محب الله زغم و چې په ژانرونو باندې مو ورسره خبرې اترې وکړې، د دوی په ادبي لاسته راوړنو او کتابونو مو خبرې وکړې. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښه ده، بریالي اوسئ. الله مو مل شه.